نور بد مخ کول کړه نوینو نوی زدی په لپو لپو لاړ تیروما او احترامات قدرمنو افسر افغان ما او نن منګه په کویټه خیبر کیفی کې بیخي په پوهنتون لوی روډ باندې دلته راجمع شوي وو. راشد خان راشد د دې ذمهواره چارواکي ده، د ده په اجازت باندې موږ دلته ناست وو، ځکه چې که موږ د شعر د ادب د ټپې د سندرې مبلغینو نو په هغې کې د ځایي خلکو اجازت هم ډېر مهم وي. نو ما وی که راشد پې خفه کېږي او د ده موږ سره اختلاف وي نو بیا موږ نه کوو چې دلته دغه ناڅاپي مخ په وړاندې بوځو. خو راشد خواهش څرګند کو، دلته ورسره یو بل منیجر صاحب هم ناست دی، نو هغه هم وایي چې زه به خوا په دې باندې خاطر نه درنومه. نو راشد خانه ستاسو د ټولو په اجازت باندې د بر وطن نه څه ملګري راغلي دي، هغو ته هم ډېره مینه او احترام چې چرچرته مونږ ګوري. د نننۍ ناڅاپي مشاعرې صدارت به ډېر محترم جنون شینواری صاحب کوي، څوک چې د حمزه ادبي لښکر یو ډېر کلک غړی دی، د امن پښتو ادبي ټولنې صدر هم دی. زه به شعرونه وایم، راشد خان راشد به شعرونه وایي، او ګیر چاپېره چې څومره ملګري ناست دي د پراټې د ټپ سره د چایو د خړوب سره او دغسې د ګیر چاپېره ملګري چې دي نو دا زموږ اعزازي میلمانه دي. چای هم راغی، ډېره زیاته مننه کومه، خوشحاله او ژوندی دې راته اوسي. او دا هغه چای دی چې دا لبدوز دی، لبسوز دی، لبریز دی، نه پراټې نه خورو، یوازې چای خورو، چای څښو بلکې غمه چې تا وخورمه څه خو بس کم در پسې. راشد خان په خپلو محترمو لاسو باندې د چایو مګ را دې خوا کو او زه د ده ډېره زیاته مننه کومه. راشد خانه د صدر صاحب په اجازت به اول خپل یو څو شعرونه ووایم. صدر صاحب اجازت دی؟ شعر دی راشده چې یو یار منبر ته خیږي د هوا قصې کوي، یو یار منبر ته خیږي د هوا قصې کوي، تیرې تیرې فکرونه د رڼا قصې کوي، او زما د خولې به یو ځلې د ده سپکه وانه اورې، زما د خولې به یو ځلې د ده سپکه وانه اورې، د ده خوله وازېده دي او زما قصې کوي. شاید جانه زما د خولې به یو ځلې د ده سپکه وانه اورې، د ده خوله وازېده دي او زما قصې کوي، او 900 پیرې مې ورته وویل چې ستایم، ساده شان لپاره یې پکې لا بیا قصې کوي. جانانه پورې هغه ملګري په کیمره ور ډېر ښه مداح دي، د هغه ځای نه واخ واخ کوي. 900 پیرې مې ورته وویل چې ستایم، ساده شان لپاره یې پکې لا بیا قصې کوي، او د دې فکر په ضد بیانیه راوړل ضرور دي. راشده د دې فکر په ضد بیانیه راوړل ضرور دي، خلا چې چېرته وي هلته بلا قصې کوي. د دې فکر په ضد بیانیه راوړل ضرور دي، خلا چې چېرته وي هلته بلا قصې کوي. افغان نه دی ګلخان دی، دی ایجنټ د هندوستان دی. افغان نه دی ګلخان دی، دی ایجنټ د هندوستان دی. مضغون اخلاص په ټول عمر هم دا قصې کوي. ډېره مینه او احترام هم د دغې سره زه به راشد خان راشد ته بلنه ورکومه چې د غېږې نه مې والوتې په پر د بانک سره، چې ما خو دې تړلی وی وزر د بانک سره، وهلی یم لمبو د شوګیرو او انتظار، په ما پسې به نه ډبوئ ور د بانک سره، او زما د مسلو در سره نشته هیڅ علاج، بس راشي راته کښېنې په منبر د بانک سره. ډېر محترم راشد خان راشد ته بلنه ورکومه. आवाज دې نه راځي. ستا د حسن سری لمبي دي راپسې دي، دغه آواز مې پکار دی. ستا د حسن سری لمبي دي راپسې دي، مړه یاره ستا نختې دي راپسې دي، او د شپې اوس کما سحر توبې وباسم، د شپې اوس کما سحر توبې وباسم، بس خو زه یم او توبې دي راپسې دي. واه 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 واه. د شپې اوس کما سحر توبې وباسم، بس خو زه یم او توبې دي راپسې دي. دا چې موږ یو بل ته نه یادېږو یاره، دا چې موږ یو بل ته نه یادېږو یاره، موږ ته کړي چاخکیري دي راپسې دي. دا چې موږ یو بل ته نه یادېږو یاره، موږ ته کړي چاخکیري دي راپسې دي، او سموده مخکې په خوب کې راپسې وي، لا تر اوسه راپسې دي راپسې دي. سموده مخکې په خوب کې راپسې وي، لا تر اوسه راپسې دي راپسې دي.
واه واه غمونه را په سر کړه یاره شله آها لا په ځوانې مې جذبې دي راپسې دي واه 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 اشرف خان ډېره زیاته مننه کوم د چایو نه به یو ګوټ هم کوو په دې چای باندې چې دا مرۍ لمده کوي تاسو یقین وکړئ لکه شهد چې اوس کې شهد دا شهد پې لږ نور هم تیز که راشده په شړق راننوتې او نیغ په کټ کې کېناستمه هوا ناترسې د تنبې مې درته نه دي ویلي په لومړي ځل یې درنه غواړم انکار به نه کې مړې دغې چېرته د خولې مې درته نه دي ویلي هم د دې سره ډېر محترم شاهد افغان صاحب ته بلنه ورکومه چې د چا شعر یا ټپۍ هم یاده کړې وي را شریکه دي ارشاد د صابر صاحب شعر دی چې لږ په تیزه ووایه وایي څه د غابات څه د جلسې شهیدان ګلونه را په سترګو سره بلها شهیدان واه وایي په میدان ما جلګلي ماته شاباسې راکوي شهیدان په ویش کې نه مني زما شهیدان واه 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 او موږ د یو جنګ نه هم خبر نه شو چې چا وګټو ډېر ښه شعر دی موږ د یو جنګ نه هم خبر نه شو چې چا وګټو موږ د هر جنګ دې راوړي د دنیا شهیدان واه واه ډېر ښه د صابر صاحب ما ته هم یو دوه درې شعرونه را یادېږي چې ښه لګي خواږه لګي ستا کاته په زړه لګي عشق لکه د بنګ لوګی کله کله ولګي تا و په رښتیا مینه دا دروغ مې نه لګي د دې سره ډېر تا و په رښتیا مینه دا دروغ مې نه لګي ډېر محترم زمونږ د نننۍ ناڅاپي صدر صاحب مونږ جنون شینواري صاحب ته بلنه ورکوو ستاسو د لاسونو په ډېره پړقا کې چې هغو را سره خپل کلام کوي کله غیب شي کله کله ملتون کړي کله غیب شي کله کله ملتون کړي کله غیب شي کله کله ملتون کړي په دغه د اسحاق دی هغه دغه سقاره ته لړمون کې چې ډېر اعلان دی بس دې په قرار شه ها بس دې په قرار شه واه واه چې د قرار ساګان یې په قرار شي د قرار ساګان یې په خدای راشي قرار ساګان یې په قرار راشي ها چې ته په سرو غرمو کوي یخ یخ خوبونه ها ها ډېر ښه جنون صاحب ډېره زیاته مننه کومه د صدر صاحب په غوښتنه باندې سر صاحب یو څو ټپې وکړي دا ټپې دې د ټولو ولاړو مینانو ملګرو ته ډالۍ وي راشد خان راشد ټپه د راشده چې او د موزیګي نه کونډه خیمه خپل څرخه به تا وهم ځان به ساتمه چې لیونې شوې حال دې ووې او روغ به کله وي د خوب زړګي حالونه او په ځوانۍ مست په ونه دنګنو د تیرا بنګا هر سړی در پسې مرینا یا خدای زما جانان زما کی او که زما نشو بیا د تورې خاورې شینا او خدای دا مور جنتی کې نو هیرا لویه دې کړه مینه ما سره کوي په لاره ځم توبې وباسمه ستا د یارۍ توبه مې خولې ته نه راځي او په لاره ځم ټوله شرنګېږمه ستا د تهمت زنځیر په غاړه ګرځومه چې یاري کوم مخ مې تورېږي
لار شما او چیاری نکوما شمان دلو گمری جون کا موسم مست مہینہ چند سی گوری ایک حسینہ آنکھ میں کاجل منہ پہ پسینہ یا اللہ دل لے گئی یا اللہ دل لے گئی جن کا موسم مست مہینہ چند سی گوری ایک حسینہ آنکھ میں کاجل منہ پہ پسینہ یا اللہ دل لے گئی یا اللہ دل لے گئی او مور بد مخخ کول کړه نوینو نوی زد په لپو لاړ تیرو ما ناکار رنزا زاب شما او ندی دارشتا ندی حال ویل شما او ډکی را ټول کا اور په بل کا زمنګ دستور دې پرانا خل در کوما کلا خلا مرسیوگا چی اکثر تسڑے مرنا او خلق تا پوسلا دور انزور زیه زچ رنزور شم د جانان تا پوسلا زمان تور بدی تورش پکی یاروی اسپینو پسپینڑا گڑی پری خودی دینا او پردے وطن دے ماسخو تندے نو او د پر هرونو نا سندرے جوړاو ما چار بانگ دے پاسی گلا لیا خوب بیاو کی مینا چار بانگ دے پاسی گلا لیا خوب بیاو کی مینا چار بانگ دے رولا گلا لیا خوب بیاو کی مینا چار بانگ دے پاسی گلا لیا خوب بیاو کی مینا چار بانگ دے پاسی گلا لیا خوب زیاته مننه کوو د ټولو ملګرو څومره چې لایو راغلي وو ښاد اوسئ آباد اوسئ زمونږ موده دا ده چې ژوند دې وي آبادي دې وي امن دې وي خلک دې په سندره په ټپه باندې د دوی ذهنونه مست وي په دغه دعا سره چې کتل غزل کړي او خندا غزل کړي د یار خو چې سړی هر ادا غزل کړي یارانو که زما په دعاګانو باندې کېږي الله خو دې دا ټوله پښتونخوا غزل کړي خوشحاله اوسئ